دا د لغمان ولایت مرکز اړوند د ګلارام په سیمه کې د 4.3 میلیون افغانیو په ارزښت د یو چک ډیم د جوړولو هغه چارې دي چې وړ مورځي د یاد ولایت د والي معاون مولوي مزمل د سندیزي حوزې مسؤل مولوي شیرجان راشدي د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسی ولایتي استازي نوید الله لطفي صحوي کارمندان قومي مشران او د رسنیو استازي د کارونو د کیفیت او څارنې موخه لیدنې ته ورغلي ول. یاد چک ډیم چې د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسی په تخنیکي همکارۍ د 10 مترو په اندازه جوړیږي چې ډېرې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. نوموړې پروژه چک ډیم چې په د دبلیو پی په مالي ملاتړ او د په تخنیکي همکارۍ د ګلارام کلي کې تطبیق کیږي چې 10 متره طول دی او د 4 متره په ارتفاع باندې جوړیږي او یو اویا کارګر روزانه د فیمیل په شمول کار کوي او کاري زمینه ورته مساعده شوې ده. نوموړې پروژه 3500 متر مکعب اوبه ذخیره کوي چې لاندې تقریبا 100 جریبه ځمکه او باغونو په شمول باندې به زراعتي ځمکه خړوبوي. د لغمان ولایت د سندیزي حوزې مسؤل مولوي شیرجان راشدي چې د یاد چک ډیم څخه د کتنې په موخه تللی و د افغانستان د راتلونکو نسلونو موسی ټولې هغه چارې وستایلې چې د لغمان ولایت د ولسونو لپاره یې کړي. من دغه دبلیو پی مؤسسې والا نه او تطبیق کوونکي اف جی مؤسسې والا نه ډېر خوشحاله یو. الله دوی ته جزای خیر ورکړي په دې چې دغه خلکو موږ ته بار بار پیشنهاد کول چې یاره دا زموږ د شاړ پاتې دی اوبه نشته نو موږ دپاره یو ذخیروي بند جوړ شي. نو موږ چې کله دوی ته مراجعه وکړو دوی ته راجع کړه مکتوب الله دوی ته خیر ورکړي چې دوی زموږ دا خبره ومنله او دغه مظلوم ولس دپاره یو کار زمینه هم برابره شو او بله دا دی چې دا شاړ ځمکې به دې سره آباد شي او بل د ګټې دا دی چې دغه اوبو منابع به انشاءالله دې سره زیات شي. که تاریخ ته وکتل شي په یاد سیمه کې به د خوړونو راوتل د دې باعث ګرځېده چې کورونه ویجاړ او زراعتي ځمکې تخریب کړي. په اړه یې راته د یاد سیمې قومي مشر ویل په زمانو په تېرېدو سره دغه لوی خوړ دی د خوړونو د اوبو ډېرې خرابتیاوې منځته کړي کلي یې وړي دي کورونه یې وړي دي ځمکې یې وړي دي. اوس د دې سره د دغه بند د دې چک ډیم په جوړېدو سره یو خو د دې د اوبو د تخریب د سیلاوونو د تخریب مخه یې ونیو بل دغه اوبه چې دلته ذخیره کېږي دغه ولسونه د موږ چې دا مخ په کته په دې کورونو کې اوسېږو د دوی د خړوبولو دپاره ډېر یو اهم منبع دی. د سیمې خلک د کاري فرصتونو د پیدا کېدو په موخه دغه ډول پروژو تطبیق ته خوښ دي او د لا زیات همکاریو هیله لري. د چک ډیم په باره کې چې ووایو ډېر یعنې خوښ ډېر خوشحال وو ځکه چې دلته اوله داسې چک ډیم نو اوبه به هم بېجا تله او دلته د اف جی ای او د هغه سره چې دې یعنې کومک کوي موږ سره او دبلیو اف او د مالي کومک کوي دغو نه موږ ډېره مننه کوو چې دې موږ سره همکاري کوي ګلارام ولس سره او دغه اوس چې چک ډیم جوړیږي دا موږ ته ډېره فایده دی لږ نه دی ځکه چې دلته اوبه جمعیږي او داسې موږ ته باغونه موږ ته دا زراعتي مځکې ټول آبادیږي. دبلیو پی اف جی مسؤلینو ډېره مننه کوو چې موږ ته دا کار زمینه برابر کړې ده او دا ځوانان په دې کار مصروفه دي او مخکې به کارونه دلته نه ول او لرې سیمې ته به تلل کار ده اوس د خپل کلي کې کار برابر ده د خپل ساحه کې خپله کار کوي او موږ ترې ډېر خوشحاله یو.